اف وازه کا امیر سے مړه دومره ستونه پکې سلام غواړي یار وازه کا ورته ماشوم دې دلزاري به وشي او څومره خشته الک ته ګدې تعالی خلک هر څه درکې اخلاقي صحیح ده دا خو ته شمټای ده مټای په تندر ولکار سي او تا خاصم شرم لته ورکړې د اوس پکې پاتې سي دي هاي دا یو چې کوم دین موسی دی او بل کاری دی هاي هاي نه حمزه او کاری دی هاي هاي اوس په وچ دا مونږ استاد او شاګرد دی دا ویډیو چې دی وګوره د عملګری په وچ دا استاد او شاګرد دی دا خبر دی پکې سره کوله غړې وړې نه ما به غړې وړې نه غړې داغه ملګي ها واخله ته خلک ته واخله ما جار دې شمه مې ته ډېر خوش طبيعت انسان ها دا سه اخلاق د الله رب عزت درکړي کنه چې دا څه ځین چې په پورا پاکستان کې بل چانه یم چې ته ماشومان سره ماشومې غټو سره غټي بوډاګان سره بوډای زنانو سره زنانه او خو دې خو هاي 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 جار دې شم حمزه کاری سه هو خسر کې ناشتي یا الله یا مرګي مال راولا او یا دې پلیتو خلکو راولا امين وازه کورته مړه ماشوم دې مخه بکا وازه کورته خاصم شرم لاله تور کړی دا دومره ستونه بګه مخ واړه خشتا لګته په تعالی ارس در کی وازه ورته ها به دې بي ما بي دغه ملګي دغه اوس یې زم کا هاي ډېر د افسوس خبره ده اما شان لګي دې زمونږ لپاره الګ پښتونستان جوړه زمونږ لپاره د قبرستان ضرورت ده دې خبره کې به وزنی قبرستان موږ الګ ځکه بګا د خدای خبر چې تاسو کې دا شو کې زمونږ پښتونستان بس کامیاب شي دا زمونږ مولیان صاحبان دي دا زمونږ صاحب علم کسان دي او هغه تر ما خدای کدا سي ورودلې کنه چې د کوم الګ ګیر او بریت نه کنه نو دام جنکو کې راضي دي تم چې تر سه ګورن دام ګناه ده ما دا سي ورودلې باقي صاحب علم کسان به ما ته کمنټ کوي باقي کلاکار تاسو موږ ته اسانه وین دا خو وخت کار په مې سه دی ویډیو کې کم سے کم یو 30-35 کسانو منشن کومه ځکه کې سوي منا کومه بس زړه نو مو بس سترګې سپینې شو او خدای خبر چې امیر صاحب سره کم تعویز دی یا کوم وظیفه کوي هاي یا سره ګذر څنګه مړې لعنت شو فتاشه